د اوبو مدیریت او کرنیزو ځمکو خړوبول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. اسلامي امارت د هیواد په کچه د هغو لویو او متوسطو بندونو ارزونه ترسره کړې چې کارونه یې نیمګړي پاتې او یا هم نه وو پیل شوي. د یادو بندونو د چارو بشپړولو لپاره جامع کاري پلانونه جوړ شوي چې له مخې د تېرې 3 میاشتو په جریان کې په پکتیکا کې د پلتوني بند، په لغمان کې شاهي کانال او په ارزګان کې د آغاجان بندونو عملي چارې پیل شوي او په زابل کې د عمري بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پلتوني بند پر جوړېدو سره به شاوخوا 25 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه، 2500 هکټاره ځمکه به خړوبه او ورسره به 915 کیلو واټه برېښنا هم تولید شي. د پلتوني بند د چارو په بشپړېدو سره به تر ځمکه لاندې اوبو زیرمې قوي، کرنیزې ځمکې به خړوبې، سیلابونه به کنټرول او د چاپیریال په خوندي ساتلو کې به رغنده رول ولوبوي. همدا ډول د لغمان شاهي کانال 70 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړېدو چارو په بشپړېدو سره به په دغه ولایت کې شاوخوا 20,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه او سلګونه هیوادوالو ته به د کار زمینه ورسره برابره شي. همداراز په ارزګان ولایت کې به د آغاجان بند پر جوړېدو سره موسمي سیلابونه کنټرول او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو په تقویه کې به رغنده رول ولوبوي. د آغاجان بند د څه د پاسه د 70 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري چې 9,000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه کړي. د یادول وړ ده چې د روان مریض کال د میزان میاشتې په 5 نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري په زابل کې د عمري بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه بند د 23 مترو په لوړوالي د 2.9 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 1.8 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت درلودونکی دی او 580 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي چې زرګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچن